په روژه کې د موټک یا د لاس په واسطه د ځان انزال کولو سره روژه ماتیږي او که نه؟ د دې مکمل تفصیلي او بشپړ ځواب په همدې ویډیو کې وګورئ. له هر څه نه مخکې درته په ویډیو کې سلامونه او ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ وئ. دوستانو، په دې ویډیو کې به تاسو ته د دې پوښتنې مکمل ځواب درکړل شي چې آیا په روژه کې د موټک په وهلو یا د لاس نه په استفادې د ځان په انزال کولو سره روژې ته کوم نقصان رسیږي او که نه؟ دوستانو، ډېر داسې کارونه او شیان شته چې د هغې په کولو سره روژه ماتیږي، او ځینې بیا داسې شته چې په هغې سره روژه خرابیږي خو ماتیږي نه. یو مثال یې کوروالی دی چې په کوروالی سره روژه ماتیږي، خو د کوروالی او موټک وهلو فرق په روژه کې په څه کې دی؟ یعنې په کوروالی کولو سره روژه ماتیږي او کوروالی کوونکی به یوه روژه د همدې قضا راګرځوي او 80 روژې به یې کفاره نیسي چې ټولې 80 روژې کېږي. خو د موټک په وهلو سره څه کېږي؟ د موټک وهونکی به کله چې په روژه کې یو څوک د ورځې لخوا موټ ووهي یا په لاس باندې ځان انزال کړي په قصدي ډول سره، نو د دې روژه ماتیږي، خو د کوروالي سره یې فرق شته. لکه مخکې مو چې وویل چې کوروالی کوونکی به 80 روژې د دې کفاره او یوه قضایي راګرځوي چې ټولې 80 روژې کېږي. خو موټک وهونکی به بیا دا کار نه کوي، بلکې په موټک وهونکي باندې صرف یوه روژه د همدې روژې قضایي شته او کفاره نشته ورباندې، یعنې روژه یې ماته ده او د روژې میاشتې وروسته به یوه روژه د همدې روژې قضایي راګرځوي او 80 روژې کفاره نشته ورباندې. دوستانو، امید لرم چې تاسو د دې پوښتنې ځواب حاصل کړی وي. د نورو معلوماتو لپاره درسره زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. مننه.